تازه مهم خبر د پاکستان حکومت بیا لاسونه رابډ وهلي چې د افغان طالبانو حکومت راوپرځوي. پوره حقیقت په ویډیو کې وګورئ. که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان حکومت په وار وار دا هڅې کړي چې د افغان طالبانو حکومت بدنامه کړي. اوس یې تازه بیا د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی او وایي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګریزو پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د عامې اړیکو دفتر نن په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او هلته امنیتي ځواکونه او عام کسان په نښه کړي. پاکستانی پوځ که څه هم نه دی ویلي چې کوم وسلوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پیښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړي. د پاکستان پوځ زیاته کړې د همدې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان په ایالت کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په ټکو 29 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کمنټ کې شریک کړئ.